ها ملګرو اخر کار د بونیر د سکول کم تصویر چې دی هغه دا وخت تاسو ته په سکرین باندې ښکاري او دا هغه تصویر دی د کم باره کې چې پرون هغه وینا کېده چې د بونیر په یو سکول کې 150 ماشومان وو او نه د سکول پته لګي او نه د ماشومانو پته لګي. نو دا وخت چې کم دی یو تصویر په سوشل میډیا باندې ډیر زیات گردش کوي او دا وخت چې کم دی هغه تاسو ته په سکرین باندې ښکاري ویل کېږي چې دا هغه تصویر دی. ما ډیر زیات د ویډیو کوشش وکړو چې دا ویډیو زه پیدا کړم او تاسو ته زه وښیم چې واقعي داسې ده که نه. لکه د پرون نه چې کم چلیږي دا وخت تاسو ته په سکرین ښکاري چې بونیر په یو سکول کې 150 ماشومان او هغه د سیلاب نه پس نه سکول شته او نه ماشومان شته. د دې په هکله باندې دا کم بیان څه چې شوي دي که دا مونږ وګورو نو هغه هم ډاکټر سراج کمال صاحب چې کم دی هغه په دې باندې دا بیان ورکړی چې نه د سکول پته لګي او نه د ماشومانو. بیا چې کم دی شبیر بونیری د ډي سي سره چې کم دی رابطه وکړه د ډي سي نه انټرویو واخیسته نو ډي سي وایي چې آیا داسې څه واقع فلحال موږ ته په ریپورټ کې نه ده خو داسې ښکاري هم نه چې داسې واقع شوي ځکه کم سیلاب څه چې راغلی نو هغه داسې ټیم د سکول او د دې زیاترونه خو البته بیا هم پته نه لګي. نو کم دغه معلوماتو کم ویډیو وما غوښته چې خپل کتونکو سره شیر کم ځکه په سوشل میډیا چې کم دی دا خبر هغه ډیر زیات گردش کوي او ډیر زیات وایرل دی خو تر اوسه پورې داسې ټوس ثبوت مخې ته نه دی راغلی چې په هغه نسبت سره مونږ ووایو چې واقعي داسې چل شوی دی.